دا ورو سوال کړی دی وي بعض کسانو کې چې جنۍ وغواړي او نکاح ورسره وکړي دوه قسمه کارونه وي نن سبا عام شوي دي چې شریعت په نظر کې به دا څنګه یو د دې جنۍ سره رابطې او د جنۍ د هلک سره رابطې یعنې جنۍ غوښتې شوې ده نکاح شوې ده خو لا رخصت شوې نه ده موږ ته رخصتي وایو که نه رخصت شوې نه ده پلار په کور کې نو دی ورسره رابطې کوي هغه ورسره هم رابطې کوي یو ده دوی د هلک هلته ځي راځي او په مخه هلته ناست او څه کوي او دلته کلی وو او ورغلی او راووتو چې دا به صحیح او که نه به صحیح جواب اول د دې رابطو دا مسله حل کوو بیا دې بل نه راشو ما د بعضو مولیانو فتوې واورېدې خو ډېر عجیبه فتوې ورکړې لکه څوک وایي لګیا اوسه ورسره ستا ښځه ده تا دې څوک منع کولی شي یو فتوا ما داسې واورېد یو وایي موبایل پیدا کو ځان لمو هغې لمو لګیا اوسه او چا ویلي دي په دې څه دلیل دی چې دا حرام دی ګوره زه درته یو خبره وکړم د علیم کار څه دی دی به مسلې ته د هر جانب نه ګوري یو خو مختصر جواب داری چې نکاح وشوه دا د ښځه شوه چې نکاح وشوه د ده ښځه شوه او ښځې سره خبرې حرامي دي جایز دي په دې مسله مه ودروه که نه د دې ته وګوره چې د دې خبرو آثار څه دي دا د علیم کار دی بله معاشرې ته وګوره ای زموږ معاشره کې د دې قسمه تعلقاتو او رابطو ګنجایش دي ځکه چې ته به د عرف سره هم ګزاره کې حالاتو ته به هم ګورې معاشرې ته به هم ګورې جایز دي یو هلک له چې هغه د جنۍ سره رابطه کوي او هغه جنۍ د ده په نکاح کې مخویه جایز دي خو دې له راشه دا رابطې ډېرول نن سبا عام شوي دي او د دې بد اثار هم ډېر دي یو بد اثر دا دی چې دا هلک او جنۍ یو بل پسې کړېږي فطرت د انسان دی او بله چې دوی ته دومره پته ولګېده چې دا مې خاوند و دا مې هغه وایي دا مې ښځه ده نو دقه رابطو ته به کار ووایي نن سبا خو د هغه واده والا بد حال هغه چې ښځه یې رخصت شوی او رخصت شوي نه درې څلور بچي د ده ټلیفون باندې بریک نه لګي په مخه ټلیفون او په مخه ټلیفون اگر که دا ښه طریقه نه ده نو ده ته دی به ته څنګه منع کړي بیا ټلیفون نه عبادت پاتې سبق پاتې مزدوري پاتې هر څه پاتې شو اوس به صرف دغه رابطې کېږي د حقیقت دویمه ده چې دې کې بل نقصان دا دی چې دا زموږ په معاشره کې د دې نه غټه مسله جوړېدی شي که نه شي جوړېدی نه جوړېدی زه خپله پښتنو معاشره یادو چې دې نه غټه مسله جوړېدی شي یا هلک ته او یا جنۍ ته ولې یو داسې کار کوي چې د هغې نه نقصان جوړېدی شي درېیمه دا کله ګورې ذریعې شي په ګناه کې د واقع کېدو ځکه چې دوی یو بل سره رامیلاوېدی نه شي او خبرې اترې او ګپ شپ او خبرې اترې او ګپ شپ نو بیا د هلک په یو طریقه شهوت پوره کول غواړي دغه شان جنۍ په یو طریقه شهوت پوره کول غواړي بل نقصان په دې کې دا دی چې دوی چې بیا کله یو بل سره میلاو شي که نه نو دوی یو بل ته هغه خوشحاله نه وي هغه خوند دوی د یو بل د ژوند نه نشي اخیستی کوم چې هغه ښځه خاوند لري چې هغوی نکاح وشو ملاقات وشو او داسې ډېر شوي دي ښه داسې به کوم شوي دي زما خواره دا مسلې راغلي چې لا میلاو شوي نه دي او طلاق یې ورکړي دي او دا کله کېږي چې کله رابطې ډېرې شي او خبرو اترو کې تا داسې هغوی ما داسې د داسې ورته طلاق بیا ګرځي را ګرځي چې لکه دا خو لا ما له راوستې نه ده نو بیا پسې ګرځي بیا پسې الحدیث او غیر الحدیث ته هم نه ګوري او چې دې نه علاوه شي بیا وایي دا غیر مقلدین دي موږ مقلدین بیا غیر مقلد نه چې هندونه د لم فتوا یې اوس د جلې را واپس کول غواړي موږ ورته حرام نه وایو خو موږ وایو که حلال دي که جایز هم دي خو د یو څو خبرو به پکې لحاظ کوې او چې بالکل صبر نه کوي سړی باندې صبر نه کوي لاړ شه واده کوه وری وله کور ته که نه بس دې کې څه دي دا ښه ده که نه روزانه رابطې د هغې نه غټې مسلې جوړېږي ګناه طرف ته خلک ځي د هغې نه دا ښه نه چې ته سپا کور کې خبره وکړې د هلک کور کې سپا وایي چې بې ماله جنۍ راوړي زما ښځه ده بس دویم
هلته تله راتله په مخه و ناسته زه به راته دا نصیحت د دوی دپاره هم ذکر کوم او د هغو دپاره هم ذکر کوم چې کومو ښځه راوستې ده او بچي دي د هغوی دپاره هم دا نصیحت دی ګوره دا خبره یاده کړئ په چا به ځان بوج کښېنه او حدیث کې داسې راځي امام حاکم راوړی د رسول صلی الله علیه وسلم وایي زر غبا تزدد حبا کله ناکله د ورور زیارت کوه نو مینه محبت به هم ډېرېږي او ته سهار هم سلام ورچې ماښام هم ولاړې څوک دی د اسخر بابا دی د خواښې د خواښې اسخر ډېر اوچت مقام دی خو دومره هم نه دی چې خو ته سهار ماښام هلته پروت یې ځان کمزوری کوې ځان په دې باندې ته بېعزته کوې او ګوره یو دلته اهمه فایده درته ذکر کوم دې ته ډېرو خلکو سوچي شوي زما ښځه ده ګوره چې څو پورې دا جنۍ د پلار په کور کې ناسته ده که نه پلار د دې مشر دی متصرف پلار دی متصرف څوک دی پلار دی ځکه چې خرچه هغه کوي د سړي خبره د خاون خبره به هله دا ښځه مني چې کله دا ښځه د دې خاون سره میلاو شي او دی پرې خرچه کوي نو دی به برید تاوي راتاوي صرف یې غوښتلې ده او نکاح شوي وایي زما ښځه ده که ستا ښځه ده خو متصرف لا اوسه پورې پلار دی دا د هغه په کور کې ناسته ده خرچه پرې هغه کوي دا ستا د مرضۍ نه ده چې ته ماښام ټک او زه راغلی یم او سحر او بعض خو اوس نن سبا خلک بې حیا شوي هم دي بې حیایي نن سبا د دې انټرنیټ او د دې قصو دله سړی رشوي ده هغه باقاعده چکرې مکرې پکې لګوي صرف یې غوښتي چکرې لګوي نکاح لا پرېږده مشران هم وایي زه بس واړه دي سا به ازاد کړي خو چې کله دقه واړه بیا نکاح وکړي او دا جنۍ کور ته راشي بیا ورته وایي اوس یې پرېږده چې سا ازاد کړي بیا پرېږدي بیا قصه بلکل الټه شي نو ګوره تله راتله دا چې ښځه رخصت شوي نه زه خو یم چې د بلکل ورښکاره کېږي نه حیا نوم یو شی شتي هغه حیا د پښتو د معاشرې نه ورو روانه ده نږدې وخته پورې به بچي د ښځې سره د مور پلار په مخکې به کور کې خبرې نه شوي کولی د خدمت به ورته نه شي ویلی بعض وایي څه ظالمان خلک د ظلم خبره نه ده حیا وه اوس هم چې چا کې حیا شته که نه د سړی کې د ډېر لکه دغه خبره ده چې کله سړی محسوسه کړي چې زما پلار ناست دی مور ناست دی ښځې سره ګپ شپ او چېرته تللی وي او دا کپړې د پورې خوند کوي او دا داسې سړي حیا ورسي بلکې داسې حیانه خلک پکې شتي چې د پلار په مخ کې مور په مخ کې په ویښتو کې منګز نشي وایي چې اوس به دا مشران وایي چې راځې څه کیسې کې زموږ په مخ کې نن سبا خو اکثرو دا حال ته چې وګورو پلار یې اوبه له پاسې دی ورته یو ګیلاس ورسره مالم راوړه مور پاسې اوبه له لور ورته اواز وکړي یو ګیلاس ورسره مالم راوړه دې ورته هم خوشحاله وي دا وایي زما نازبي زوی دی او دغه نازبینه لور ته نو حیا نه اوس یو سړي لا جنۍ رخصت شوي نه راته ورماتي که رخصت هم شي نو بیا هم د رابطې څه دي اصولي د تګ راتګ اصولي دا نه چې په مخ هلته ناستي پر عزت مه خرابوه سړی ځان لږ دروند کړي په ښځو باندې ټول مین دي هر سړی په خپله ښځه مین دي وایي که څوک خپل عزت نه خرابوي چې خواښې وي نو هسې دې به خوله چینګه شي خواښې له نوم ورته ووایي هسې تګ کوي بل خوله چینګه خندا شي سخر چې وي دومره خدمت به دې د خپل مور پلار نه کوي نه نو بس شریعت نه دی ویلي چې خواښې سخر لکه د مور پلار دي نو ته لکه د مور پلار پورې نښتې وکړه چې کوم د مور پلار دي د هغوی سره به څه کوې زه حق کمی نه بیانوم د خواښې سخر خو زه دا بیانوم چې خپل عزت خرابول نه دي پکار او حدیث کې دا راځي ګوره د خلکو محبت هم ګټل پکار دي او د خلکو محبت هله ګټلی کېږي که نه چې کله ته په اصولو کې چلېږي دا چې ډېر ځي راځي دی بیا په خلکو باندې څه شي و مزه به دا کوي چې ته د سخر بابا کره دننه ناستې او هغوی اخوا کبره کوي چې یاره دغه جاښه بیا راله او
ته خوشحاله چې راوړو جوس یې راوویستو چای یې راوړو او ته خبر نه یې چې دننه خواښې کله جوس جوړول نو وي دغه جاهل او سره یو ګیلاس وباسه ګناه ورته نشتي ګناه ورته نشتي ته هلته پروت دی بابا خپل عزت ته خراب د خلکو محبت وګټه محبت د خلکو ګټلی کېږي په دې چې ته اصولو کې دننه یې او رسول صلی الله علیه وسلم سهل بن سعد ته ویلي و حدیث کې راځي امام ابن ماجه هغه ورته ای د الله پیغمبره ما ته یو داسې عمل وښایه که نه چې الله را سره محبت وکړي او خلک وموکړي ګوره زموږ دوه محبتونه په کار دي موږ دا غواړو چې الله را سره محبت وکړي او مخلوق را سره رسول صلی الله علیه وسلم ته ډېره مختصر خبره وکړه وی دنیا نه بې رغبته شه دنیا کې بې رغبته شه الله د سره محبت کوي او د خلکو په لاس کې چې څه دي د دې کې بې رغبته شه خلک د سره محبت کوي معنی ده چې د خلکو محبت ګټل دی شریعت موږ منع کړي نه بلکې شریعت وایي ویې ګټه هغه حدیث خو تاسو ته یاد دی چې یو پیر جنازه تېرېده رسول صلی الله علیه وسلم په مخ کې او څه کسان وله صفت وکړو رسول صلی الله علیه وسلم څه وایي وجبت د دې لپاره جنت څه شو واجب شو ولې جنت واجب شو ځکه چې خلکو د ده صفت وکړو او خلک به ستا صفت کله کوي چې تا سره محبت کوي او محبت به تا سره هله کوي چې کله ستا هر څه صحیح نه چې کله ستا تګ راتګ تعلقات هغه په اصولو کې دننه وي نو لږه څه وکړئ لږه ګزاره وکړئ او عزت مطلوب دی شریعت موږ ته ویلي چې د خپل د ذات عزت د مال عزت د بچو عزت د ښځې عزت د دین عزت د هر څه خیال ساتي دنیا کې اهم شی اهم نه اهم شی هغه موږ سره عزت دی چې عزت دی یو سړي لا د سره پاتې څه شو الله رب العزت دې موږ دنیا او آخرت کې عزتمن لري د یو روز سوال کړی دی وایي زه په یو ملک کې د کافرانو په یو ملک کې په قصبخانه کې کار کوم چې څاروي پکې حلالوي او هغوی دا څاروي په غیر شرعي طریقې سره حلالوي نو ما له هلته کار روا دی او که ناروا دی جواب ګوره په موږ واجب دي چې یو ناروا کار وینو هغه منع کړو د وس مطابق د څه مطابق وس که د لاس وس رسي په لاس که د لاس وس نه رسي په ژبه که د ژبې وس نه رسي په زړه کې دا کار بد ګڼل او زه پرېښود الله قرآن کې وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان د نیکۍ په کارونو کې د یو بل مرسته کوئ خو د ګناه په کار کې به د یو بل مرسته نه کوئ نو ډېر ورته موږ دا وایو چې ستا دغه ځای کې کار ناروا دی ولې ناروا دی د الله نافرماني کېږي او ته پکې مرسته کوې او دا خبره یاده کوي ګوره په غیر شرعي طریقې سره چې څاروی ذبح شي که نه په ده کې او په مرداره کې فرق نشته رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې وي ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميت والخنزير والاصنام الله حرام کړي په تاسو باندې خرڅول د شرابو خرڅول د مرداري خرڅول د خنزیر خرڅول د بوتانو دا مرداره ده څاروی یوازې مردار هغه نه دی چې په خپل مرګ مړ شو ساتي وته یو هغه مردار دی چې په غیر شرعي طریقې سره حلال کړی شوی دی نو دې ورور ته موږ دا وایو چې ستا د دوی سره کار څه دی دا حرام دی کاغه دی خرڅوي کاغه دی اخلي کاغه دی حلالوي کاغه دی مشین ته ولاړ کار څه خو د ده پکې تعاون شتي په دې ناروا کار کې